نو زموږ دپاره یې مچول سنت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې حجر اسود مچ کوي؟ ځکه دا د جنت د ډبرو څخه ده. دا خو مو مخکې وویل چې حجر اسود د جنت څخه راوړل سوی دی، د مځکې د ډبرو څخه نه دی. د حجر اسود قصه اوږده ده. موږ یې مخکې هم یو څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولېږي چې د دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړي. او هغه ولاړی وګرځېدی، خو ډبره یې نه کړه پیدا. چې بیرته راغی د پلار سره دغه ډبره پرته وه. ویل دا دې د کومه کړه؟ ویل دا د الله جل جلاله د طرفه راته راغله. او په یوه روایت کې ویل کېږي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه، مګر په وروسته کې د انسانانو د ګناهو په سبب توره سوه. او د حجر اسود په تاریخ او قصه کې دا هم راغلی دی چې په مسلمانانو کې د قرامطه په نامه سره یوه ډله پیدا سوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتې وه. او دې ډلې د حجاز پر منطقه قدرت او تسلط پیدا کړي. دا چې دوی د اسلام څخه ډېر منحرف وه، نو دوی قصد وکړي چې یوه بله کعبه جوړه کړي. او رښتیا یې هم په حجر کې یوه بله بنا او خونه جوړه کړه چې اوس دغه حجر د احصا په نامه سره یادېږي، او څوک وایي بحرین دی. او د دې دپاره چې خلق د حج او زیارت دپاره دغه د دوی کعبې ته ورسي، نو یې دغه حجر اسود د کعبې شریفې څخه وکړي او نقل یې کوي، د خپلې کعبې په بنا کې یې کښېښود. او دغه حجر اسود د قرامطو په کعبه شریفه کې 80 کاله پاته سو. روایت وایي 100 کاله پاته سو، تر څو چې بیرته په واقعي مسلمانانو کې طاقت او قوت پیدا سو او حجر اسود یې بیرته د هغه ځای څخه را نقل کړي. مګر د قرامطه ډلې مات او ټوټه ټوټه کړي وي. نو که چا حجر اسود لیدلی وي، په هغه کې یوه ټوټه اصلي حجر اسود دی، او نور په خپله حجر اسود نه دی، بلکې د عقیق د ډبرې اوړه دي چې د حجر اسود هغه کوچني ټوټې یې راټولې کړي دي او دغه د عقیقو په اوړو کې یې سره جمع کړي دي د پاره د دې چې سره یو ځای سي. خو واقعي حجر اسود فقط هغه یو تور داغ دی چې په دغه ځای کې معلومیږي. دا کار چې حجر اسود یې مات کړي د هغه قرامطه لعنت الله علیهم په واسطه وسو. بیرته قصې ته راځم. نو کوم وخت چې قریش د کعبې شریفې په جوړولو کې د حجر اسود وځای ته ورسېده، اوس نو د قریشو د مشرانو څخه هر یو غواړي چې دی دغه ډبره پر هغه خپل ځای کښېږدي او دا شرف یې په نصیب سي. ځکه د حجر اسود ایښول داسې شرف دی چې په ټول ژوند کې د یو وار دپاره و دوی ته حاصلېږي. د حاجیانو سقایا یا رفاده داسې شرف دی چې هر کال مکرریږي، په هر کال کې سته. مګر دا شرف په عمر کې د یو وار دپاره دی. نو د قریشو هر شاخ غواړي چې دغه شرف د دوی نصیب سي، نه غواړي چې هغه بل شاخ یې کښېږدي. نو خود د قریشو په شاخو کې د حجر اسود پر ایښولو مقابله او نزاع شروع سوه. د عبدالدار اولاده چې د کعبې شریفې د حجابې یا پوښولو مسؤل و، هغو وویل چې د کعبې شریفې حجابه یا پوښول زموږ وظیفه ده. نو حجر اسود هم په والله که بې له موږه بل څوک کښېږدي. نو یې د دغه قسم د تائید او تاکید دپاره د وینو څخه ډک یو لوښی راوړي او لاسونه یې په دغه وینو ولړل او بیا یې قسم وکړي چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک کښېنږدي، مګر زموږ د وینو په تویولو سره، یعنې زموږ بې مرګه یې بل څوک نسي ایښولی. بني مخزوم چې دا حال ولیدي، هغو هم د وینو ډک لوښی راوړي او لاسونه یې په ولړل او عینا دغه قسم یې یاد کړي. بني عدي ابن کعب چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قوم دی، هغو هم د وینو لوښی راوړي او عینا دغه قسم یې یاد کړي. مسأله ډېره خطرناکه سوه. قریبه ده چې دا فتنه اور واخلي او په خپله قریش سره ووژني. د قریشو هر شاخ ځانونه د جنگ دپاره تیار او آماده کړي دي.
ټولو قسم کړی دی چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک نه کښېږدي او نه یې ایښولی سي. ورونو دا د قریشو ژوند او حالت و. هره مسئله چې په هغه کې شرف او عزت وي دوی تیار او آماده دي چې د هغه شرف د حاصلولو دپاره خپل ځانونه قتل او قرباني کړي. کم وخت چې نورو خلقو د پیسو دپاره د ښځو دپاره د دینار او درهم دپاره جنګونه کول، خو د قریشو جنگ پر شرف او عزت و. په دغه خطرناک حالت کې د دوی په مابین کې یو هوښیار سړی پیدا سو چې تر ټولو قریشو په عمر زیات و. ویل کېږي چې په دغه وخت کې د ده عمر 100 کاله و او د دغه سړي نوم ابو امیه ابن مغیره و. نو ابو امیه ویل ای قومه پر چی خپل ځانونه بربادوئ؟ که تاسې په خپل مابین کې سره وجنګېږئ د قریشو څخه به څوک پاته سي؟ تاسې د مکې سرداران یاست، که تاسې مړه سئ مکه به څوک اداره کوي؟ نو به د مکې د ادارې دپاره د باندې څخه خلق راځي. خلقو هم د ده خبره قبوله کړه او وعده یې وکړه چې د درېیم په فیصله به قناعت کوو. بیا یې د ابو امیه څخه پوښتنه وکړه چې څوک قاضي او فیصله کوونکی وټاکو. ابو امیه ویل ستاسې فیصله به هغه څوک درکوي کم چې دغه د بني شیبه د دروازې څخه اول را داخل سو. یعنی کم سړی چې د دغه دروازې څخه اول و حرم ته داخل سو حکم او فیصله و هغه ته پرېږدي. هر څه چې هغه نفر وویل هغه به قبلوي. ټولو خوښه کړه او په انتظار دي چې څوک به د دغه دروازې څخه راسي. الهي حکمت ته وګورئ. په دغه وخت کې خیر البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بني شیبه د دروازې څخه و حرم ته ور داخل سو. ټولو نارې کړه الصادق الامین الصادق الامین راضی. یعنی دا څونه ښه کار وسو چې صادق الامین راغلی. هو موږ ټوله د ده په حکم او فیصله خوښ او راضي یو. اوس نو یو لوی عقل پکار دی چې د دې فتنې فیصله وکړي. عقل او حکمت، دانایی او هوښیاري پکار ده چې د خلقو د مابین څخه خصومت او عداوت پورته کړي. قضا او حکم کول آسانه کار نه دی. د دغه قاضي هر خطا امکان لري چې د قریشو د جنگ او تباهۍ سبب وګرځي. دلته باید سړی د حکمت څخه کار واخلي او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولي حکمت ته وګورئ. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال وویل سو او د دوی د نزاع سبب خور معلوم و، نو یې خپل مبارک پټو د اوږو څخه ایسته کړي او پر مځکه یې اوار کړي، د کعبې شریف څخه لرې، او حجر اسود یې په خپلو مبارکو لاسو پر دغه پټو کښېښاوه. اوس حجر اسود د کعبې شریف څخه یو څو متره لرې هلته پروت دی. نو یې د قریشو رئیسانو ته ورغږ کړه، ویل اوس نو په ټولو دغه پټو پورته کړي. په دې پورته کولو کې د قریشو د هر شاخ مشر حصه واخیسته او حجر اسود یې د دغه ځای څخه تر کعبې شریفه پورې یوړی و هغه خپل ځای ته یې ورساوه. بیا نو په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود د هغه پټو څخه واخیستی او د کعبې شریفې په بنا کې یې په خپلو مبارکو لاسو پر هغه خپل ځای کښېښاوه. و دغه حکمت ته متوجه سواست چې د دغه ځای څخه په پټو کې پورته کې دغه مشران فکر کوي چې موږ نو څه کار وکړي، هېڅ مو نه دي کړي. نو ځکه حجر اسود یې لرې یوړی د کعبې شریفې څخه او هلته یې په پټو کې کښېښاوه. د هغه ځای څخه د قریشو مشرانو هر یوه د پټو یوه څنډه نیولې ده او تر کعبې شریفې پورې یې راوړي. معلومه شوه چې هر یوه یو کار وکړي او په دغه کار کې حصه واخیسته. نو دلته چې راورسېدی دوی پټو پورته نیولی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود واخیستی پر هغه خپل ځای کښېښاوه. نو هغه نفر چې حجر اسود یې پر دغه ځای کښېښاوه هغه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. نو د ده علیه الصلاة وسلام په حکمت سره هغه د اور لګېدو پلیته ایسته سوه او قریش د قتل او قتال څخه وساتل سوه. دا هغه مهمه واقعه وه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې تر واده وروسته او تر بعثت د مخه پیښه سوې ده.
چې په دغه وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کاله و. نور نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادي ډول سره ژوند کاوه او کومه خاصه واقعه نه ده پیښه شوې. ورونو ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره به د کعبې شریفې د بنا او جوړېدو یو څه تاریخ درته بیان سي. هغه دا چې کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې په یقیني ډول سره فقط 4 واره جوړه شوې ده او تر دغه 4 واره په د مخه جوړېدو کې د علماء کرامو شک او اختلاف شته. خو هلته داسې روایتونه شته چې وايي کعبه شریفه 10 واره جوړه شوې ده. خو اوس تاسې ودغه بحث ته غوږ ونیسئ. اول وار د کعبې شریفې جوړېدل هغه دي چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په کومک سره جوړه کړه چې دا هغه د الله عز وجل د امر پر ځای کول و او دغه جوړېده په قرآن مجید او صحیح احادیث سره ثابت دي. الله عز وجل د سورة البقره په 108 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت یاد ک چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې شریفې تاداونه او بنیادونه پورته کول او دواړو به ویل ای زموږ ربه ته دغه کار زموږ څخه قبول که. بېشکه چې هم ته یې ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی. یعنی الهي ته دغه د کعبې شریفې جوړول زموږ څخه قبول که او ته د ټولو دعاوې اورې او د ټولو په نیتو پوهېږې. او په دې باره کې صحیح احادیث هم خورا ډیر دي چې په رانقلولو سره یې بحث اوږدېږي. او د دغه بنا په باره کې د تاریخ کتابونه او علماء کرام وایي چې د ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 9 ذراع و او اوږدوالی یې 10 ذراع و او د کعبې شریفې بر 22 ذراع و او بېله چته وه یعنی چت او بام یې نه درلودی. او د کعبې شریفې دوهم وار جوړول دغه دي چې قریشو تر بعثت او اسلام د مخه جوړه کړه او د دغه وار په جوړولو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اشتراک کړی او په دې وار کې د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 18 ذراع کړي خو د اوږدوالي څخه 6 ذراع او د ذراع یو څه حصه د مال د کمبودۍ په سبب پرېښول چې دا هغه ځای دی چې حجر یا حتم ورته ویل کېږي. او د کعبې شریفې و شمالي طرف ته دی او د کعبې شریفې دروازه یې د مځکې څخه لوړه کړه. دا د دې دپاره چې څوک بې له اجازې د قریشو دننه ور نسي. چې په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي یا عایشه که ستا قوم یعنی قریش د جاهلیت و وختو ته نږدې نه وای ما به د کعبې شریفې د نړولو امر کړی وای خو په نوي جوړولو کې به مې هغه حصه پکښې داخله کړې وای کومه چې ځینې ایستل سوې ده او د مځکې سره به مې برابره کړې وای یعنی د کعبې شریفې د ننه مځکه به مې دونه کښته کړې وای چې د مځکې سره برابره وای او یوه دروازه به مې د شرق و طرف ته ور کړې وای بله د غرب و طرف ته. نو به دغه جوړوالی هغه د ابراهیم علیه السلام پر اساس وای. او درېیم وار جوړېده یې هغه دي کوم وخت چې کعبه شریفه د یزید ابن معاویه په زمانه کې د ده د لښکرو د طرفه وسوځل سوه چې د هغې واقعې خلاصه دا ده د 16 سنې په آخر کې د یزید لښکرو د حسین ابن نمیر السکونی په قومنداني عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین وو د یزید په امر په مکه مکرمه کې محاصره کړي او بیا یې کعبه شریفه په منجنیق وویشته. کعبه شریفه ونړېده او وسوځېده. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حج تر موسمه انتظار وکړي تو چې خلق د هر ځای څخه د حج دپاره راغله نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مشوره ورسره وکړه ویل ای خلقو ما ته د کعبې شریفې په باره کې مشوره راکړئ ټوله ونړوم
او بیرته یې د سره جوړه کم او کې دغه نړېدلي ځایونه ورترمیم کم. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل زما نظر دا دی چې نړېدلي ځایونه یې په دغه خپلو ډبرو ورجوړ کړي او نوره کعبه شریفه پر خپل حال پرېږدي، ځکه دا هغه کعبه ده چې خلق پر دې مسلمانان سوي دي او دا هغه ډبرې دي چې خلق پر هغو مسلمانان سوي دي. یعنی هر څه دې پر خپل حال پاته وي، فقط نړېدلي ځایونه یې ورجوړ کړه. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل که ستاسې څخه د هر چا کور نړېدلی او سوځېدلی وای تر هغو نه راضي کېدی چې کور یې بیرته د سره نه وای جوړ کړی، نو د خپل رب د کور په باره کې څنګه فکر کوي؟ نو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل زه د خپل رب څخه 3 ورځې استخاره کوم، بیا پر هغه کار اقدام کوم یا هغه کار کوم چې خیر پکښې ووینم. پس له 3 ورځو یې د کعبې شریفې په نړولو شروع وکړه تر څو تر مځکې یې ورسول او بیا یې شاوخوا پردې پر راوګرځولې او د کعبې شریفې په نوې بنا یې شروع وکړه او هغه 6 ذراعه خالي مځکه چې د حجر په نامه دغسې پرېښول سوې وه هغه یې هم پکښې داخله کړه او د کعبې شریفې د دیوالو په جګوالي کې یې تر پخوا نور هم 10 ذراعه زیات کړه او 2 دروازې ورکړې چې پر یوه دروازه به خلق ورننوتل او پر هغه بله به وتل. خو دغه زیاتوب یا تغییرات یې د هغه حدیث شریف په جرأت سره وکړه کوم چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کړی دی او د مخه درته بیان سو. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.